د لوی څښتن په نامه. السلام علیکم ګرانو او خوږو زده کوونکو، څنګه یې؟ انشاءالله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته د نوي درس هرکلی وایم. ډېره خوشحاله یم چې بیا هم یو نوي موضوع سره ستاسو په چوپړ او تاسو سره یو ځای یم. ګرانو زده کوونکو، تیر درس د څه په اړه و؟ تیر درس موږ څلورم څپرکی خلاص کړ چې د ډایپول په اړه موږ وویل او تاسو کارخانګي هم درلوده. په دې هیله چې خپل کارخانګي هم په منظمه توګه ترسره کړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ له خیر سره پنځم څپرکی پیلوو. تیر درسونو کې موږ د مالیکولونو په اړه وویل چې مالیکول څه ته ویل کیږي، د هغوی جوړښت په اړه، د هغوی شکل په اړه، د هغوی ډولونه په اړه. نو په دې څپرکي هم ګرانو زده کوونکو موږ د مرکبونو د مالیکولونو ترمنځ همغه قوه، یعنې کوم قوه موجوده ده چې هغوی یعنې سره یو ځای کوي، او بل د وانډروالز قوه څه ته ویل کیږي، خو دې مالیکولونو ترمنځ څه ډول اړیکې شته دي، د دې په اړه انشاءالله موږ وایو. نو کله چې دا څپرکی خلاص شو، انشاءالله همغه پوښتنې چې په همدې په اوله پاڼه کې لیکل شوې ده ګرانو زده کوونکو، تاسو په ډېره په اسانه توګه وکولی شئ چې د دې ځوابونه ووایئ. ښه ګرانو زده کوونکو، نو اولنۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه بحث وکړو، هغه څه ده؟ د کیمیاوي اړیکو ترمنځ او د مالیکولونو ترمنځ قوه توپیرونه په 110 او 111 پاڼه کې وو. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې اړیکه په څو ډوله دي. کله چې موږ عموما اړیکو په برخو وویشو نو دوه ډوله، یو اتومي او بل اتومي اړیکه او بل مالیکولي. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې اتومي اړیکه معمولا ولانسي قشر یا ولانسي الکترون سره دا کار لري یا تړل شوې ده. اوس راځو په مالیکولونو کې چې څه رقم دا مالیکولونه جوړیږي. اتومي اړیکه ده چې یو د اتومونه یو ځای کوي او د هغه نه مالیکولونه جوړیږي، او بل دا مالیکولونه کوم قوه شتون لري چې دا یو ځای کیږي، دا همداسې پاتې کیږي. مثلا همدا موږ مختلف شیان ګورو، مثلا جامد، مایع، ګاز. یعنی دا څه رقم؟ یعنی ځینې شیان مایع شکل لري، ځینې هم جامد، ځینې هم ګاز. دا یعنی عاملونه یې څه دي؟ د دې په اړه موږ وایو. ګرانو زده کوونکو، په اتومي اړیکه کې کله چې مالیکولونه جوړیږي نو د اتومونو ترمنځ مختلف اړیکې لکه آیوني، قطبي او غیر قطبي او اشتراکي، یو طرفه اشتراکي جوړیږي. مثلا آیوني کې، په آیوني کې حتما یعنی د هغوی الکترون نیګیټیویټي زیاته ده، یو الکترون له لاسه ورکوي او بل یې اخلي، چې د هغوی ترمنځ همغه اړیکه چې جوړیږي آیوني ده. مثلا سودیم کلوراید یا د خوړو مالګه. مثلا ګرانو زده کوونکو، د خوړو مالګه څه فکر کوي؟ په سودیم کلوراید کې همغه اړیکه څه ده؟ قطبي ده، اشتراکي ده، یا هم یو طرفه اشتراکي ده. قطبي ګرانو زده کوونکو همغه اشتراکي ته ویل کیږي. نو دا اشتراکي ده یا یو طرفه اشتراکي یا آیوني. دا چې دا آیوني ده ځکه چې الکترون نیګیټیویټي د 1.1 نه پورته ده. نو سودیم کلوراید، سودیم دا څه ده؟ یو فلز ده. معمولا فلزات څه کوي؟ الکترون اخلي یا له لاسه ورکوي؟ له لاسه ورکوي. نو دا یو الکترون له لاسه ورکوي چې د دې نه سودیم آیون جوړیږي، مثبت. بل ګرانو زده کوونکو، کلورین. کلورین څه ده؟ یو غیر فلز ده چې معمولا د هغوی خاصیت څه ده؟ چې الکترون واخلي تر څو چې اوکتیت حالت پوره کړي. نو دا اووم ګروپ کې موقعیت لري. نو په آخرنۍ قشر کې څو الکترون لري؟ 7 الکترون لري، یعنی یو الکترون ته ضرورت لري تر څو چې دا اوکتیت حالت پوره شي. او په سودیم کې یا په آخرنۍ مدار کې یا قشر کې یو الکترون موجود ده، هغه له لاسه ورکوي او کلورین هم اخلي. نو دلته څه جوړیږي؟ کلورین منفي. په پایله کې ګرانو زده کوونکو دواړه سودیم کلوراید جوړیږي. څه جوړیږي؟ سودیم کلوراید. نو دا اړیکه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ آیوني ده. په آیوني کې همیشه په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو، یعنی په بشپړ توګه یو له لاسه ورکوي او بل یې څه کوي؟ اخلي. نو دلته سودیم الکترون له لاسه ورکوي او کلورین هم څه کوي؟ اخلي. مګر په اشتراکي کې هغوی مشترک دي، یا هم په قطبي کې کله چې قطبي اړیکه جوړیږي ګرانو زده کوونکو، د هغوی ترمنځ الکترون نیګیټیویټي د 1.1 کم ده.
نو د هغوی ترمنځ لږ څه مثبت او منفي چارجونه رامنځته کېږي، مګر په ایوني کې یعنې دا چې دا بشپړ الکترون له لاسه ورکړی نو مثبت چارج ځان ته غوره کړه. که دا قطبي وي داسې موږ یو دلتا هم لیکو، مګر په ایوني کې دلتا نه لیکل کېږي ځکه چې دا په بشپړه توګه له لاسه ورکړه. نو دا اړیکه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ ایوني. بل کوم اړیکه و ګرانو زده کوونکو؟ اشتراکي معمولا د عین اتومونو، یعنی یو عنصر چې د هغوی کوچنۍ ذره اتوم، مثلا هایدروجن چې یو مالیکول ده، هغوی د دې لپاره چې مشبوع شي، هغوی خو دې حالت پوره کولی نشي، نو هغوی الکترونونه څه کوي؟ مشترک ږدي. مثلا هایدروجن، مثلا کلورین، مثلا برومین. هایدروجن یو الکترون دا لري او یو الکترون هم دا، نو د دې لپاره چې دې حالت پوره کړي نو دواړه مشترک ږدي. بل مثلا کلورین، مثلا برومین، همداسې نایتروجن، فلورین، او بل ګرانو زده کوونکو مثلا هایدروجن کلوراید چې د هغوی الکترون نیګیټیویټي د 1.1 کم ده، نو هغوی هم څه جوړوي؟ اشتراکي اړیکه جوړوي. مثلا هایدروجن کلوراید. بل یو طرفه اشتراکي مونږ ویلي وو کله چې دوه اتومونه یا هم دوه مالیکولونه چې یوې یا هغه دوه اتومونه چې یوې آزاد الکترونونه لري او بل یوازې تش اوربیتال لري، نو دواړه مشترک یو الکترون له لاسه ورکوي یا هماغه تش اوربیتال کې ځای په ځای کوي، نو دواړه هماغه مشترک استفاده کوي. مثلا NH3 او BF3 بور فلوراید. نو په دې کې آزاد الکترونونه په نایتروجن کې او په دې کې څه ده ګرانو زده کوونکو؟ په دې کې یو تش اوربیتال. نو دلته څه کېږي؟ دا آزاد الکترون راځي دلته په اوربیتال کې ځای په ځای کېږي او دواړه د دې نه استفاده کوي، یعنې د دواړو اوکتیت حالت پوره کېږي. دا ټول د اتومونو په اړه وو، یعنی کله چې وګورئ د دې نه یو مالیکول جوړ شو، د دې نه مالیکول جوړ شو، د دې نه مالیکول جوړیږي. ګرانو زده کوونکو نو دا ده چې د دې نه بل همیشه کله چې کیمیاوي اړیکه جوړیږي ګرانو زده کوونکو، نو آخرنی قشر یا هم ولانسي قشر ډېر رول لري، مګر په مالیکولونو کې داسې نه دي. د هغوی ترمنځ قوه شتون لري چې هغوی یو ځای کوي. او بل ګرانو زده کوونکو په مالیکولونو کې کله چې مونږ حرارت ورکو نو قوه څه کېږي؟ کمیږي. کله چې مونږ بیرته حرارت واخلو نو قوه څه کېږي؟ زیاتېږي. یا هم مونږ داسې ویلی شو چې په مالیکولونو کې معمولا فیزیکي خواص منځته راځي، مګر د هغوی په کیمیاوي خواص کې کوم تغییرات نه راځي. د مثال په توګه ګرانو زده کوونکو که تاسو اوبه په یخچال کې کېږدئ نو هغه کنګل ته بدلیږي، نو کله چې تاسو په حرارت کې بیرته کېږدئ یا هم یو ګرم ځای کې کېږدئ نو بیرته مایع حالت، کنګل خو جامد ده، نو بیرته مایع حالت بیا هم مونږ دې ته حرارت ورکو نو څه کېږي؟ دا ګاز حالت پیدا کوي. نو آیا د هغوی په کیمیاوي خواص کې یا هم په هغه مالیکول کې کوم تغییرات راځي؟ نه راځي، یوازې په شکل کې تغییرات راځي. د مثال په ډول زه دلته ولیکم چې د اوبه عمومي فورمول څه ده ګرانو زده کوونکو؟ H2O. که دا کنګل شوې اوبه وي، مایع اوبه وي یا ګاز حالت ولري نو هماغه فورمول یو ده. مثلا اوبه H2O. دا فکر وکړئ چې کنګل شوې اوبه ده، کوم حالت لري؟ S. څه معنا؟ یعنې جامد. نو کله چې موږ دې ته حرارت ورکو دا د څه شي علامه ده؟ حرارت. نو څه کېږي ګرانو زده کوونکو؟ دا آیا دا H3O کېږي؟ نه کېږي، بیا هم H2O، یعنې حرارت چې ورکو دا کنګل شوې اوبه په څه بدلېږي؟ مایع اوبه. نو په څه ښودل کېږي؟ L. همداسې که بیا موږ دې ته حرارت ورکو نو څه کېږي ګرانو زده کوونکو؟ H2O. مګر دلته ګاز حالت لري. جی یعنې څه معنا؟ یعنې ګاز. نو د دې مفهوم څه و ګرانو زده کوونکو؟ یعنې یوازې
فیزیکی یعنی ظاهرا تغییرات راځي. فیزیکی خواص معمولا هغه ظاهري شکل ته ویل کیږي. دا کنګل شوې اوبه، دا هم مایع او دا هم ګاز حالت لري. نو ګرانو زده کوونکو څه فکر کوي؟ دلته قوه په کوم کې زیات ده؟ آیا په کنګل شوې اوبه کې یا هم ګاز کې؟ په دې کې څه ده؟ قوه ډېر ده. نو دا همدا قوه ده، د هغوی جذب قوه ده چې دا د اوبه مالیکولونه څه کوي؟ یو ځای کوي. یعنی بیا د هغه نه یو کنګل شوي یا هم جامد اوبه جوړیږي. مګر کله چې موږ دې ته حرارت ورکړو ګرانو زده کوونکو، هماغه قوه څه کېږي؟ قوه سست کېږي یا هم ضعیفه کېږي، نو په مایع بدلېږي. نو نظر له دې د دې قوه څه ده؟ کم ده. بیا هم که موږ دې ته حرارت ورکړو، نو په ګاز حالت کې د دې قوه بیخي کمه ده. یعنی هغوی د فرار یا هم د تښتېدو خاصیت لري کله چې ګاز وي. نو په دې کې څه ده؟ قوه زیاته ده ټولو نه، او په دې کې قوه څه ده؟ ټولو نه کم ده. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس د کیمیاوي اړیکو او د مالیکولونو ترمنځ هماغه توپیرونه چې توپیر یې څه ده، د دې په اړه موږ وایو. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو وایئ آیا هغوی کوم فرق لري یا نه لري؟ د همدې درس نه تر دې ځایه پورې چې موږ ولوستل، یعنی څه ذهنیت منځته راغله چې اوس تاسو د دې ځواب ماته ووایئ چې کیمیاوي اړیکه او د مالیکولونو ترمنځ قوه، یعنی د هغوی ترمنځ فرق شتون لري یا نه لري؟ هو ګرانو زده کوونکو، شتون لري. مثلا په کیمیاوي اړیکه کې د اتومونو ترمنځ موږ وایو چې ولانسي قشر ډېر مهم ده. نو دلته ولیکم، که تاسو هم کوم ځای کې مشکل لري یا فکر کوي چې ډېر مهم ده، نو دا یادداشت کړئ، ځکه چې تاسو په کتاب کې نه ده. مفهوم یې راغلی ده، مګر داسې خلاص لیکل شوې نه ده. کیمیاوي همدا کیمیاوي اړیکه ده چې مالیکولونه جوړیږي. بل د مالیکولونو ترمنځ قوه. ګرانو زده کوونکو، په کیمیاوي اړیکه کې اتومونه زیات څه لري؟ د اتومونو هماغه ولانسي قشر ډېر مهم ده. څه ده؟ ولانسي قشر. ها، اولنی څه ده ګرانو زده کوونکو؟ اولنی د مالیکولونو اتومونو ترمنځ څه ده؟ جاذبې قوه موجوده. د مالیکولو د اتومونو ترمنځ یو جاذبه قوه موجوده ده. کله چې یو ځای کېږي، د هغه نه څه جوړیږي؟ مالیکول جوړیږي. او د مالیکولونو ترمنځ قوه ګرانو زده کوونکو، دلته جاذبه قوه موجوده ده، تر څو چې هغوی یو ځای یعنی څنګ کې ځای په ځای کوي او هغوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کوي، مثلا جامد، مایع، ګاز. یعنی دا اتومونو سره کوم کار نه لري. دلته دا چې ده هماغه ولانسي اتوم، دلته زموږ هماغه هدف څه ده؟ ولانسي اتوم ده، یا هم ولانسي الکترون ده په یو اتوم کې، یعنی آخرنی مدار کې. مګر دا چې ده دې سره کوم کار نه لري، اړیکه نه لري. دا چې ده جاذبه قوه. جاذبه قوه موجوده ده تر څو چې دا مالیکولونه څه کېږي؟ جوړیږي. بل ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه کې دا په څو برخو ویشل شوی. کله چې موږ د اتوم په اړه وایو، نو دلته آیوني، اشتراکي او یو طرفه اړیکه څه کېږي؟ جوړیږي. یعنی په 3 برخو ویشل شوی. او بل ګرانو زده کوونکو، په مالیکولونو کې دا هم په 3 برخو ویشل شوی چې انشاءالله په راتلونکي لوست کې یا جلساتو کې د دې په اړه وایو چې یو ډایپول ده، بل هایدروجني ده، او بل کوالانس یا لنډن څه ده؟ هماغه اړیکه ده. بل ګرانو زده کوونکو، ولانسي الکترون پر بنسټ جوړیږي. کیمیاوي اړیکه ولانسي الکترونونو پر بنسټ څه کېږي؟ جوړیږي. چې موږ وایو
کوم اړیکې جوړوي؟ آیوني اشتراکي او یو طرفه. بل په مالیکولونو کې څه دي ګرانو زده کوونکو؟ په مالیکولونو کې د جاذبې پر بنسټ دا جوړیږي، څرنګه چې موږ دلته هم وویل د جاذبې پر بنسټ. دلته ډایپول هایدروجني او بل کوولانس چې انشاءالله بیا مونږ وایو. نو څه فکر کوي ګرانو زده کوونکو؟ قوه په کوم کې زیات ده؟ په کیمیاوي اړیکه یا مالیکولونو کې؟ دریم، په کیمیاوي اړیکه کې قوه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ قوه قوي. او په مالیکولونو کې قوه څه ده؟ ضعیف. او بل په کیمیاوي اړیکې د دې نوم نه ښکاري چې په دلته کیمیاوي تغییرات رامنځته کیږي. مثلا سودیم او کلورین، چې سودیم یو فلز ده، کلورین هم یو زهري ګاز ده. کله چې یو ځای کیږي د هغه نه څه جوړیږي؟ یعنی کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، هماغه آیوني اړیکه. نو د هغوی نه د خوړو مالګه جوړیږي، هره ورځ یې موږ استفاده کوو. یا هم اوبه ګرانو زده کوونکو چې هایدروجن او اکسیجن دواړه کوم حالت لري؟ ګاز حالت لري. نو د هغوی نه اوبه چې جوړیږي د هماغه کیفیت، د هغوی په کیفیت کې تغییرات راځي. نو د هغه نه څه جوړیږي؟ اوبه، چې یو حیاتي ماده ده، هره ورځ موږ استفاده کوو. بې له اوبه موږ ژوند کولی نشو. نو د څه شي پر بنسټ جوړیږي؟ د کیمیاوي اړیکې پر بنسټ جوړیږي. نو څلورم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ کیمیاوي تغییرات. او بل په مالیکولونو کې یوازې فزیکي تغییرات چې موږ مثال وویل، مثلا اوبه چې درې حالت لري، په درې حالت موندل کیږي یا پیدا کیږي. یو جامد ده، بل مایع ده او بل ګاز. فزیکي ښه ګرانو زده کوونکو، دا زموږ نننی درس چې د څه شي په اړه موږ وایو؟ د کیمیاوي اړیکو ترمنځ او د مالیکولونو ترمنځ قوه توپیرونه. ګرانو زده کوونکو، په کیمیاوي اړیکو کې د اتومونو ولانسي الکترونونه برخه اخلي، مګر په مالیکولونو کې بیا قوه شتون لري چې د هغو په بنسټ دا څه کېږي؟ مالیکولونه جوړیږي. دا اتومونه دي چې سره یو ځای کېږي او د هغه نه څه جوړیږي؟ مالیکولونه جوړیږي. نو د کیمیاوي اړیکه او د مالیکولونو ترمنځ قوه، د دواړو ترمنځ فرق یې څه دی؟ یعنې کله چې موږ پرتله کوو آیا د هغوی ترمنځ فرق شتون لري نه لري، د دې په اړه وایو. معمولا د مالیکولونو د اتومونو ترمنځ یعنی ولانسي الکترون، کله چې موږ اتوم وایو ولانسي الکترون سره دا څه لري؟ ارتباط لري یا اړیکه لري چې د هغه پر بنسټ دا جوړیږي. مګر د مالیکولونو ترمنځ جاذبه قوه موجوده ده، د الکترون سره یا هم د اتومونو ولانسي قشر سره دا کوم اړیکه نه لري یا کار نه لري. بل دویم ولانسي الکترون پر بنسټ دا جوړیږي، څرنګه چې دلته یې موږ وویل. مګر دلته جاذبه قوه د جاذبې قوه پر بنسټ جوړیږي. هر څومره چې د دې هماغه حرارت موږ واخلو نو جاذبه قوه څه کېږي؟ یا هم که یو شی جامد حالت ولري، مثلا دا تخته پاک څه ده؟ یو جامد حالت لري. نو دلته ګرانو زده کوونکو هماغه جاذبه قوه څه ده؟ زیاته ده. مثلا اوبه یا هم کله چې په بړاس بدلیږي اوبه، په هغوی کې هماغه جاذبه قوه څه ده؟ ډېر کم ده. بل دلته آیوني اشتراکي او یو طرفه اړیکه جوړیږي په کیمیاوي اړیکه کې، مګر دلته د جاذبې قوه پر بنسټ ډایپول هایدروجني او کوولانس اړیکه څه کېږي؟ منځته راځي، چې انشاءالله د دې په اړه موږ وایو. هر یو یعنی ډایپول څه ته ویل کېږي؟ یو جلسه کې د دې په اړه وایو، په بله کې هایدروجني کوولانس. یعنی مختلف موضوعات دي چې باید موږ د دې په اړه موږ وغږیږو یا درس وایو.
درېیم قوه. دلته په کیمیاوي اړیکه کې قوه څه ده ګرانو زده کوونکو؟ قوي ده. مګر دلته چې ده جاذبه یعنې مخه حرارت پورې اړه لري. یعنې کله چې موږ حرارت واخلو نو څه کېږي؟ جاذبه قوه زیاتېږي. کله چې موږ بیرته حرارت ورکړو نو هماغه بیرته سست یا ضعیفه کېږي. نو په دې کې قوه څه ده؟ ضعیف ده. او بل کیمیاوي تغییرات. په کیمیاوي اړیکه کې کیمیاوي تغییرات رامنځته کېږي څرنګه چې ما وویل د خوړو مالګه و یا هم هماغه اوبه او د مالیکولونو ترمنځ قوه څه ده؟ کله چې دا قوه منځته راځي نو فزیکي تغییرات رامنځته کېږي. مثلا هماغه اوبه چې موږ ویل کنګل شوې اوبه مایع او بړاس شوې یا هم اوبه چې ګاز حالت لري. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د 5م څپرکي لومړنۍ موضوع چې موږ ویل دا مو زده شوي وي. ګرانو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده دا د یو ځلې بیا دا درس تکرار وکړئ او بل څه چې ما تختې په سر لیکلي دواړو ترمنځ هماغه فرقونه دا هم خپل کتابچه کې واخلئ او حفظ کړئ. ګرانو زده کوونکو که نننی درس کې اتې درسونه کوم ستونزه لرئ تاسو کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. انشاءالله زه به همالته کومنټ کې تاسو ځواب به ولیکم. که ډېر مهم و یا هم تشریح ته ضرورت درلوده نو انشاءالله په بله جلسه کې د هماغه سوال ځواب به ووایم. ګرانو زده کوونکو که غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړئ تاسو کولی شئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لاړ شئ. هلته لینک موجوده چې د مختلف کتابونو د اول نه تر 12م پورې ټول کتابونه صاف تمام موجوده د هماغه ځای نه کولی شئ ډاونلوډ وکړئ. او که غواړئ د نورو ویډیوګانو نه ګټه واخلئ ترلاسه کړئ په اسانه توګه نو چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. تر بلې جلسې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.